پاکستان ولې پر طالبانو بندیزونه ولګول؟ طالبانو څه کړي وو؟ پاکستان په دې اړه تازه څه ویلي دي؟ هیله د ویډیو تر اخره راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پاکستان وايي پر ملا برادر او حقانی شبکې بندیزونه لګولي دي. پاکستان ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک له غوښتنې سره سمې د طالبانو پر مرستیال مشر ملا برادر او حقانی شبکې بندیزونه لګولي دي. ملا عبدالغني برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دی او د دوی تر مشرۍ لاندې پلاوي د فبروري په 29مه نیټه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. پاکستانی خبریال طاهر خان په یو ټویټ کې لیکلي پاکستان د ملا برادر او سراج الدین حقانی په شمول د طالبانو پر لویو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو په لړ کې بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت خبرپاڼه وایي چې د طالبانو پر مشرانو به د سفر او وسلو بندیز، د پیسو او نورو مالی سرچینو کنګل تطبیق شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه هم پر طالبانو د بندیز حکم خپور کړی دی. پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ او هغو ته د غیر قانوني پیسو د برابرولو په خاطر د پیسو سپینولو د نړیوالې موسسې له لوري په خل لیست کې شامل شوی او تر ډیر فشار لاندې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي فدرالي حکومت خوشحاله دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال تر 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او د نورو خبرونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.